خوش آمدید به یک ولاگ جدید دیگه. در جای دنیا که هستین صحتمند باشین. روز جمعه است، در شهر قندار، در شهرک زیبای اینو مینا هستم. روز جمعه است، برای تفریح بیرون آمدیم. میخواهیم شما رو همراه خود بگردانم که ما در روز جمعه کجا میریم، چی میکنیم، مردم قندار در روز جمعه چی میکنه. بیاین با هم یک جای به طرف ولاگ. من ما آمدم بخیر به طرف اینو مینه دوم، یعنی دوم اینو مینه که ما میگیم. جمع برای تفریح روز جمعه مردم زیاد میاین. اینجا سودا میخرن سری سرک، دکانای سری سرک هست. از این بابات باز میرن طرف بالا. این هم اینو مینه دوم میگه. این مشکی خوب سمسهی یک هتل نو جور شده به نام نیویورک کامپلکس. بسیار هتل خوب است، جای دیدنیم زیاد داره، داخل پارک داره، سونا داره، خوب هتل است. ما همین تو ایسته ایسته طرف بالا میریم. ما برای تفریح بیرون آمدیم، یک چند دقیقه تفریح بکنیم. روز جمعه است، مردم زیاد بیرون میه. ما هم خواستیم امروز روز جمعه است. واسم تقریبا مایان پواره تر ورسیدو. د مایانو پواره د بادم زیاد دی، نو خدای دې وکړي چې تاسو زما غږ واورئ. باد زیاد است، خدا کنه صدای ما را صحیح بشنوین. این پواره مایا میگم، در مایان پواره. این طرفشم خوب مارکت هاست، مردم که از بیرون میاین اینجا باز سودا میکنن. بعد از این باز طرف بالا میرن. سرکم همی تو روی بروی تا همی کو رفته. نو بل جمعه غره ته وختلو، نو دا جمعه مونو میراده ده چې غره ته وخیجو. نو که وخت و دی بل غره ته و دا جمعه وخیجو. یو ګړی به وریک شي، نو که یا بیا ناوخته و بیا به بلې خواته ولاړ سو.
هم د کرکټ مینوال دی. بیا ځنګل دی. اکثره خلک چې بیا ګرمي ډېره زیاته وي د ورځې له سره راغلي بیا په دې ځنګله کې کښېني، دلته میله باسي. نو په دا منځ کې بیا د کرکټ اکیډمي هم ده. دا د کرکټ اکاډمي ده، یو طرف و بل طرف ته ځنګل دی. دې طرف ته اوس مینوال ډېر نه راځي د عینو مینې، ځکه ټول هغه عمومي دروازې و خوا ته ځي، هغه عمومي سړک. نو پخوا پر دې خوا ډېر رش و، اوس پر هغه طرف باندې رش ډېر زیات. ټوله چې عینو مینې ته راځي هغه طرف ته ځي، هغه لو عمومي دروازې ته. بیا یو ځنګل ته راورسېدو. نو ډېر غټ غټ ځنګلونه دي، تقریبا د عینو مینې د یوه طرفه او د یوه سره تر بله سره پورې دا ځنګلونه دي. دا نو چې غټ سي بیا ښه خوند کوي. اوس نه بیا هم نسبت پخوا ته اوس هم غټ سوي دي، خو ډېر نه دي غټ سوي. داسې غټ سي بیخي د عینو مینې د یوه سره تر بله سره پورې مکمل داسې پراته دي. اوس نو موږ هم څوکه څوکه غره ته رانږدې سوي یو. زما په طرف باندې لمر ډېر دی، ډېر عذاب کړی یم چې دا لمر راسه بند سي نو ګرمي زیاته ده، ځکه اوس نو راباندې سایه سوه تقریبا. لمر هم د غره سره پټ سو راڅه. بس نو زه هم راورسېدم د غره ته. دا مخامخ غر دی، دا نو هغه اخریني حدود دي د عینو مینې. دا مخامخ چې معلومیږي دا هوټل دی. دا هوټل ته هم اکثره خلک ځي. اوس ګرمي ده ځکه څوک غره ته خاص نه خیږي. په دې ګرمي کې خو چې غره ته هم وخیږي 42 درجې ده، 50 درجې ته ځان رسوي ګرمي. او په ژمي باندې بیا په باران او په یخ کې بیا خلک ډېر خیږي. دې خوا ته بیا مسجد دی، دا ښایسته مسجد دی. اوس هم ګوره ځینې خلک ختلي دي غره ته، خو کم خلک خیږي. او په ژمي چې بیا باران یا هوا یخ وي بیا ډېر خلک غره ته خیږي. دغسې بیا عمومي بېرته تللې ده هغه غټې دروازې ته دا لاره. بس نو د جمعې په ورځ چې هر څونه ګوښه ځای بیا هم هلته خلک ولاړ دي. داسې ځای نه وي چې هلته دي خلک نه وي، خو بیا په ځینې ځایو کې رش زیات وي او په ځینې ځایو کې کم وي. دې غره ته نو یو وخت موږ په ژمي ختلي وو، تقریبا خدای دې مې نه غلطوي چې کوم ځای و، یاره دغه ساحه به وځو، دغه ځای ته ختلي وو. ته یې ووینئ دغه ځای ته موږ ختلي وو. یو ورځ ډېر ښه خوند یې کوی. دغه ساحه یې ووینئ، دغه. نو له دې ځایه څخه به ولاړ سو یو بل ځای ته. کنې خو زما خو نن غوښتله زړه چې دا مخامخ وینې خلک ختلي دي چې نن بیا غره ته وخیږو. نو بس ګرمي ده، یو خو ناوخته هم ده چې اوس غره ته خیږو، بیا بېرته راتاکېږو. ناوخته دی، ځو به له خیره سره. دې ځای څخه به ولاړ سو یو بل ځای ته. لمر هم په لوېدو دی. دا مخامخ سړک بیا بېرته تللی دی هغه عمومي سړک ته، هغه غټې دروازې ته.
شخصي باغونه مې ایښي دي، ځکه یې رانیولي دي باغونه یې پرې ایښي. دا بیا د انګورو باغ دی، ښه ښایسته منظم باغ دی د انګورو، ډېر ښه یې جوړ کړی دی ماشاءالله، هر څه یې ورته برابر کړي دي. داسې معلومیږي چې انګور بیا نوم کړي دي. ښایسته منظم باغ دی. بیا مخامخ دارالیتام دی، د عربانو جوړه کړې ده، دا د یتیمانو لپاره. نو دلته زما خیال پکښې اوسېږم، بیا د دې ځایه درسو ته وړل کېږي، خپل موټران لري، نو اکثره یتیمان دلته اوسېږي. دا د عربانو په مرسته باندې جوړ شو، ښایسته ځای هم دی. زه یو څه درته را لنډ کړم چې سم یې وویني. بیرته عمومي سړک ته راووتو، کوم سړک چې رش ډېر وي. مخکې به ولاړ سو، یو ځای به کښېنو. Siamo ازدحام‌ترین سرک اینو مینا است که اینجا مردم زیاد میاین. باز روز جمعه بالخصوص بسیار زیاد. از هر جای قندار که میاین خود به همین سرک میرسانن. تو پیش که برین باز یک دروازه عمومی است، اونجا باز بسیار بیروبار زیاد میباشه. اینجا یک چند دقیقه میشینیم، چایم میخوریم بخیر. دیگه شام هم هست. لمرم تقریبا ولانو ولویدی، زموږ څخه نیام سو، بیا هم لږ پاته دی. ګړی به کښېنو، دا د سنسیټ نظاره به وکړو. دلته نو اوس چې لمر ولویږي بلا هوا یخېږي، بیا ښه خوند کوي. راغو دلته کښېنستو، چای م راواچولې، ګړی به موږ هم تفریح وکړو. لمر هم ولوېدی، هوا هم به سوکه سوکه یخېږي، څه ګرمي وه، سوکه سوکه هوا هم یخېږي. موږ هم یو ګړی کښېنو، شاوخوا هوارې هم شته، خلک هم بیروبار زیات دی، دور دور کېږي. چای م راواچولې، نو که څه هم ګرمي ده چایه، خو بس یو عادت دی، نه پاته کېږي. نو چای به وڅښو یو ګړی.
بود ولاگ روز جمعه خدا کنه خوشت آمده باشه. یک ولاگ دیگه همگی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. هر جایی که هستین در پناه خداوند متعال باشین. خداحافظ. او د نن ورځې د جمعې ولاګ خدای دې وکړي چې خوښ شوی وي، خوند مو اوسه اخیستی. یو بل ولاګ به پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت ولرئ. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.